د بلخ ولایت والي د دغه ولایت ټولو پانګوالو او خصوصي متشبثینو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان اسلامي امارت د رهبرۍ له حکم سره سم په بلخ کې د سوداګریزو فرصتونو د ودې او پراختیا په موخه به د پانګوالو لپاره هر ډول اسانتیاوې او امکانات برابر کړي. د ټولو سرمایه‌ګزارانو څخه بیا غوښتنه کوو که څوک په خارج کې رادي سي، ځکه تاسو ولیدل چې رئیس صاحبانو اعلان وکړي چې 2 لکه جریبه مځکه د صنعتي پارکو دپاره جلا سوې ده. 60,000 جریبه یوازې د مزار، یعنې 60,000 جریبه مځکه نه، چې هر څو ضرورت سي دا مځکه ټوله دی په اختیار کې ده، چې دا 60,000 جریبه مځکه خلاصه سي نوره به ورکوو. نو پر ټولو ملي تجارانو چې هر ځای دي په هر ملک کې دي رادي سي او خپل ولایت هر ځای چې دي په افغانستان کې بیا بالخصوص شمال ته د بلخ ولایت ته د لیبه دې ته مځکه ورکول کېږي، برق به ورکول کېږي، ټولې اسانتیاوې به ورته برابرېږي. په ورته وخت کې یو شمېر صنعتکارانو او پانګوالو د پراختیایي او بنسټیزو پروګرامونو د پیاوړتیا او د پانګوالو د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې د افغانستان د اسلامي امارت د مشرتابه له دغه غوره اقدام څخه ستاینه وکړه. خوشبختانه امارت اسلامی افغانستان و رهبری مقام ولایت بلخ با منظور ایجاد تسهیلات و رفع مشکلات سرمایه گذاری در بلخ 20,000 جریب زمین را در اختیار ما سرمایه گذاران قرار داده است. یک فرصت خوب و حیاتی برای سرمایه گذاران و صنعتکاران می باشد. ما از تمام سرمایه گذاران افغانی که بیرون از کشور هستند می خواهیم به وطن برگشته و از این فرصت طلایی استفاده نمایند. موږ د هغه تاجرانو څخه غوښتنه مو دا ده چې دوی راشي خپل په وطن کې سرمایه گذاري وکړي. بهترینه فرصت د سرمایه گذارۍ دا اوس برابر دی. الحمدلله موږ یوازینی په تیرو 20 کالو کې چې هغه غټترینه مشکل موږ درلودی هغه د امنیت مشکل و. الحمدلله اوس یو سراسري امنیت دی او موږ تاسې شاهد یو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د پراختیایي کارونه په عملی ډول سره روان دي او ډېر ښه فرصتونه دي د سرمایه گذاری. اقدامی که از مشرتابت شده واقعیت یک چیز نیک است. سکتور خصوصی را واقعیت از زمین بالا می سازه. واقعیت ما که دنیا فعلا رقابت کرده میتونیم از این پس، چرا که مشرتابت فرمانهایی که میته هم د فایده د ملت داره، هم د دولت، هم د سکتور خصوصی. باید ویل شي چې په دې وروستیو کې د علی قدر امیر المؤمنین شیخ الحدیث مولوی هیبت الله اخندزاده حفظه الله د هیواد د اقتصاد د غوړېدو او پانګوالو ته د لا زیاتو اسانتیاو د برابرولو په موخه 60,000 جریبه ځمکه د پانګوالو د هڅونې او د دوی د ستونزو د حل په موخه ځانګړې کړه.